فاضله سروش د کابل اوسیدونکې ده چې د حقوقو او سیاسي علومو په برخه کې د ماسترۍ تر کچه زده کړې کړې دي. هغه وایي په هیواد کې د بدلونونو په راتللو او د دندې له ګوښه کېدو وروسته په کور شوې ده. نوموړي توانېدلې چې د مرخیړیو د یو کوچني فارم د جوړولو له لارې د خپلې کورنۍ مصارف پوره او هم ګڼ شمېر نورو بېوزله میرمنو ته د کار زمینه برابره کړي. و مدت کمی میشه که من کار ایجاد کردم و فارم زدم، نتیجه مثبت دیدم و تانستم که فارم سیمارغ عاید خوبی بگیرم و بعد از این تولید اسپان یا تخم سیمارغ هم دستم زدم و اینم خوشبختانه موفق شدم. امروز من تقریبا 200 خانم در گروه واتساپ دارم و همچنان در میدیا امروز در رسانه‌ها و همچنان در صفحه‌ای که دارم از من تقاضای اسپان میکنن، تخم سیمارغ که میخواین، علاقه به این دارن که فارم سیمارغ بزنن. هغې د مرخیړیو دغه فارم د 20,000 افغانیو په لګښت 15 میاشتې وړاندې جوړ کړی او اوس ترې د مرخیړیو د لومړي فصل راټولولو ته انتظار باسي. سروش په دغه خونه کې لسګونه پلاستیکي کڅوړې له بوسو ډکې کړي او په هغې کې د مرخیړیو تخم کرلی دی. د افغان میرمنو دغه ډول کسب یا کار د کورنیو پر اقتصاد مهم اغیز لرلی شي. د دغه فارم جوړول او له هغې ښه نتیجه د دې سبب شوي چې سروش او ګڼې بېوزله کورنۍ د راحت ساه واخلي. و انسان فعال همون است که در بدترین شرایط، در سخت‌ترین شرایط کار ایجاد کنه و نوآوری کنه و خود و دیگه خانم ها و دیگه کسان از این بحران فکری یا بحران بشری نجات بده. خواست من از همسن سالایم است که همچون انگیزه بگیره و فارم ایجاد کنه و کار سیمارغ انجام بده. خواست ما همی است که در زمینه زیاد تلاش و کوشش بکنن، چون خانم‌ها را گفتن که شما میتونید که تجارت بکنین ولی اما امکانات ندارن، مثلا سردخانه ندارن، لبنیات چون وقتی که میبرن بیرون به فروش و خراب میشه و زود از بین میره. اگر یا سردخانه برای خانم‌ها آماده بسازن بسیار زیاد به سهولت میتونه خانم‌ها که اما محصولاتشون به فروش برسونن. دا په داسې حال کې ده چې په هیواد کې له مرخیړیو ډیره ګټه نه اخیستل کیږي، خو بیا هم په دې وروستیو کلونو کې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د مرخیړیو کوچني فارمونه جوړ شوي دي.